سورة الملك دا مكي سورته او بديك ديرش ايتنا او دودي كي ركوغاني دي. لوی مقصد دي سورة الله سبحانه وتعالى بندگانو تا د خپل ځان تعریف بیانوي چې زما دا صفات چې راشي زما بندګي وکړي او ما نه ویریږي او زما تعظیم په زړونو کې راولي. امام احمد بن حنبل، امام ابو داود، امام ترمذي حدیث راوړی د ابو هريره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې د الله په کتاب کې یو سورت ته 10 آیتونه دي د یو بنده دپاره سفارش وکړو تر دې چې هغه ته بخانه وکړی شو یا جنت ته لاړ. دا سورت ته یو حدیث کې دا راځي د جابر رضی الله عنه حدیث ته سنن ترمذي کې امام ترمذي راوړی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا وخت پورې د شپې نه ودې کېدو چې څو پورې به سورة الملک تلاوت نه وکړی او دغه شان د الف لام میم تنزیل سورة السجده. یو روایت کې داسې راځي چې د قبر د عذاب نه په انسان بچ کېږي. ډېر اوچت سورت دی. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك برکت ورکون کې دی هغه ذات چې په لاس د هغه کې باچایي ده. وهو على كل شيء قدير او هغه په هر شي باندې قادر دی. الذي خلق الموت والحياة هغه ذات دی چې پیدا کړی د مرګ او ژوند. ليبلوكم أيكم أحسن عملا دې دپاره چې امتحان وکړي په تاسو چې کم یو ستاسو نه ښایسته عمل واله دی. دا مرګ او ژوند اصل دې دپاره دی، امتحان دی. الله ګوري چې کم یو ښایسته عمل واله دی. مخکې ما تاسو ته خبره ذکر کړې ده فایده چې الله دا نه دی ویلي چې کم یو ډېر عمل واله دی، وینه کم ښایسته عمل واله دی. ښایسته عمل کې 2 شرطونه، یو د عمل خالص د الله دپاره او دویم دا په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دا خبره یاد ساتئ چې دا صورت شو دا روان صورتونه دا واضح دي. اکثر د الله د قدرت خبره پکې د آخرت خبره وي، نو موږ به روانه ترجمه کوو. کوم ځای کې خبره لږه پټئ لږ وضاحت غواړي هلته به لږ ودرېږو. وهو العزیز الغفور او هغه زورور دی بخونکی دی. الذي خلق 7 سماوات طباقا هغه ذات دی چې پیدا کړي دي 7 اسمانونه لاندې باندې. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت نه بیني ته په پیدایش د رحمان کې هېڅ فرق. فارجع البصر نو وګرځوه سترګې هل ترى من فطور آیتینې څه چاودونه وګوره د اسمان ته څه ځای پکې چاودلی دی. ثم ارجع البصر کرتین بیا وګرځوه نظر 2 پیرې. ينقلب إليك البصر خاسئا راواپس بشي تا ته نظر ستا ذلیلا. وهو حسیر وغه به ستړی سترګې باسي ستړي کې خپلې. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح او یقینا ښایسته کړی دی موږ اسمان نږدې په ډیوو سره، مراد ستوري دي. وجعلناها رجوما للشياطين او ګرځولي دي موږ دا ویشتونکي شیطانانو لره. واعتدنا لهم عذاب السعير او تیار کړی دی موږ د هغوی دپاره عذاب د اور بل کړی شوي. وللذین کفروا بربهم او دپاره دا کسانو چې کفر یې کړی دی عذاب جهنم عذاب د جهنم دی. وبئس المصیر او بد دی ځای د ورګرځېدو. اوس انجام د کافرانو واوره. دوی به ځي جهنم ته. اذا القوا فيها کله چې غزار کړی شي په دغه اور کې یا جهنم کې. سمعوا لها شهیقا وابوري هغې لره هنارې. وهي تفور وهغه به جوش وهي خوټ کېږي به. تکاد تمیز من الغیظ نږدې ده چې وچ وي دغه اور د وجې د غوسې نه. الله دې موږ
د دغه اور نه په دې مبارکو ورځو کې آزاد کړي. كلما القي فيها فوج، هر کله چې غزار کړی شي په هغې کې یوه ډله، سألهم خزنتها، تپوس به کوي د هغوی نه خزانچیان د جهنم، الم یأتکم نذیر، آیا نو راغلی تاسو ته یره درکوونکی؟ څوک نو درغلی؟ قالوا بلى، وی به هغوی او قد جاءنا نذیر، یقینا راغلی و موږ ته یره ورکوونکی. فکذبنا، نو دروغجن وګڼو موږ هغه، وقلنا ما نزل الله من شيء، او موږ وی نه دی نازل کړی الله څه شی، موږ نه منله د هغوی خبره. إن أنتم إلا في ضلال كبير، نه تاسو مگر په ګمراهۍ لویه کې. ملائک به کافرانو ته دا ووایي، یا دې کافرانو پیغمبرانو ته دا خبره هم کړې وه، بیا به هغوی وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، او به وایي دوی که چېرته موږ اورېدې یا موږ سوچ کولی، ما كنا في أصحاب السعير، نه به وی موږ په اور والو کې. که چېرته موږ اورېدې قرآن او حدیث وحي م اورېدې او نعقل یا موږ سوچ کولی په هغې کې، نن به موږ په جهنم کې نه. نو جهنم نه بچ کېدو دوه اسباب بیان شو، اسماني وحي او دین اورېده چې هغه موږ سره قرآن او حدیث دي، او بیا په هغې کې سوچ او فکر کول، په هغې باندې عمل کول، دې دلاسې انسان د جهنم نه بچ کېږي. زموږ ملک کې بعض صاحبان وی د نسمع او نعقل نه مراد دا دی که وی که موږ چې د تقلید کولی یا موږ مجتهدین وی، نو دا داسې تفسیر دی چې د سلف صالحین نو دا نه یې رانقل، د ځان نه جوړ کړی شوې خبره ده، هسې د ړوند تقلید د ثابتولو دپاره ایتونه تاوی راتاوی. نور په سلفو کې دا تفسیر د هیچ چا نه دی نقل. فاعترفوا بذنبهم، نو دوی اقرار وکړو په ګناه خپله، فسحقا لاصحاب السعیر، بس هلاکت دی د پاره د اور والو. ها د دوی په مقابله کې مؤمنان، إن الذين يخشون ربهم بالغيب، یقینا کسان چې یریږي د رب خپل نه په حال د نه لیدو کې، لهم مغفرة وأجر كبير، هغوی لره بخانه ده او اجر لوی دی. د الله دی علم ته وګوره، وأسروا قولكم أو اجهروا به، او پټه کوي خبره خپله یا ښکاره کوي، یا او پټوي خبره خپله یا ښکاره کوي هغه. انه علیم بذات الصدور، یقینا الله پوهه دی په خبرو د سینو. الا یعلم من خلق، آیا نه پوهېږي هغه ذات چې پیدایشي کړی دی، هغه به څنګه نه پوهېږي. وهو اللطیف الخبیر، او هغه باریک څیزونه ییني خبردار دی. الله وایي ستاسو د فایدې دپاره دا ځمکه تابع کړې ده. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، دغه الله هغه ذات دی چې ګرځولی د تاسو لره ځمکه تابع. فامشوا في مناکبها، نو ګرځئ په لارو د هغې کې. وکلوا من رزقه، او خورئ د رزق د الله نه. وإلیه النشور، او خاص هغه ته ورپاسېدل دي. صحیح ده چې ځان له رزق ګټئ، وګورئ د هغه الله نه یریږئ، د هغه د عذاب نه یریږئ. أأمنتم من في السماء، آیا تاسو په امن کې یئ د هغه الله نه چې په اسمان کې دی. فی السما مطلب د هلته نه دی چې په اسمان کې دننه دی الله،
هغه الله چې په اسمانونو له پاسه دی فی السما. یو سړی به وایي چې دا خو فی ټکی فی خو دنې دپاره وي، نو په هغې دلیل دی. واوره فرعون ویلي جادوګرانو ته لأصلبنکم فی جذوع النخل، فی جذوع النخل، تاسو له به پانسي درکمه د کجورو په تنو باندې، خو ټکی فی دی، نو بیا خو ترجمه داسې ده چې تاسو له به پانسي درکمه د کجورو په تنو کې دننه، نو دې کې دننه چا ته پانسي ورکړی کېږي، نو فی په معنا د علا دی. دغه شان الله وایي فسیحو فی الارض، وګرځئ په ځمکه باندې، حالانکې ټکی فی دی، فی په معنا د علا دی. داسې خو نشي کېدی چې یو سړی ځمکه کې دننه کوشي او ګرځي پکې، خو په ځمکه له پاسه به ګرځي که نو عربۍ کې کله نه کله فی په معنا د علا راځي، دلته هم علا دی. چې آیا تاسو په امن کې د هغه الله نه چې په اسمانونو د پاسه دی. ان یخسف بکم الارض، چې داخل به کي تاسو لره په ځمکه کې، فاذا هي تمور، نو ناڅاپه به دا وخوځېږي، نه هېرېږي دغه الله چې دا ځمکه به د باندې وخوځېږي او تاسو به پکې ورننوځئ. ام امنتم من فی السماء، آیا په امن کې یا آیا نه هېرېږئ د هغه ذات نه چې په اسمانونو کې دی، ان یرسل علیکم حاصبا، چې راوبلیږي په تاسو باندې باران د کاڼو، فستعلمون کیف نذیر، نو زر ده چې پته به ولګي تاسو ته چې څنګه دي يرول زما. ولقد کذب الذین من قبلهم، او یقینا دروغجن ګڼلی دی حق لره هغه کسانو چې مخکې و د دوی نه. فکیف کان نکیر، نو څنګه و عذاب زما هغوی لره. اولم یروا الی الطیر فوقهم، آیا نه ګوري دوی مارغانو ته د پاسه د دوی نه، صافات ویقبضن، وزرې خورونکي دي او بندۍ هغه. وګوره د الله دې قدرت ته، الله وایي دې مارغانو ته وګورئ، ځه دې مارغانو ته وګورئ، د وزرې خورۍ او بندۍ. ما یمسکهن الا الرحمن، نه دي ایثار کړي ده مګر رحمان ذات. ځمکې او اسمان په منځ کې چا راټینګ کړي؟ خو الله راټینګ کړي. انه بكل شیء بصیر، یقینا هغه په هر شي باندې لیدونکی دی. امن هذا الذي هو جند لكم، بلکې څوک دی هغه ذات چې هغه لښکر شي تاسو لره، ینصرکم من دون الرحمن، چې مرسته وکړي ستاسو سره سوا د رحمان ذات نه. څوک داسې شتي الله وایي ان الکافرون الا فی غرور، نه دي کافران مګر په دوکه کې دي. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقا، بلکې څوک دی هغه ذات چې رزق درکړي تاسو ته که چېرې بند کړي هغه رزق خپل، که چېرته الله د باندې خپل رزق بند کړي نو بیا څوک به یې درکړي. بل لجوا فی عتو ونفور، بلکې دوی ورننوتي دي په سرکشۍ او په نفرت کې. اوس وګوره د موحد او د مشرک په منځ کې فرق په یو مثال سره. افمن یمشي مکبا علی وجهه، آیا بس هغه څوک چې رواني پړ مخې په مخ خپل باندې، اهدا ډېر هدایت واله دی. امن یمشي سویا، یا هغه څوک چې رواني برابر، علی صراط مستقیم، په لاره نیغه باندې. کوم یو هدایت والی دی؟ یو سړی پړ مخې روان دی، مخې کته دی روان دی، او یو سړی په نیغه لار دی او نیغ روان دی، فرق دی دواړو کې. قل هو الذي أنشأ لكم وجعل لكم السمع قل هو الذي أنشأكم، ويا الله غزات چې پیدا کړی تاسو، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، او ګرځولي دي تاسو لره غوږونه او سترګې او زړونه. قلیلا ما تشکرون،
ډېر لږ شکر وباسئ تاسو. قل هو الذي ذرأكم في الأرض، ته ووایه الله هغه ذات دی چې خواره کړي یې تاسو په ځمکه کې. وإلیه تحشرون، او خاص هغه ته به ورجمع کیږي. ويقولون متى هذا الوعد، او وی دوی کله به دا وعده د قیامت. ان کنتم صادقین، که چېرته تاسو رښتیني یئ. مشرکانو به دا وي وخت په وخت مذاق یې ته جوړ کړی. قل ته ورته ووایه انما العلم عند الله، یقینا علم د دې د الله سره دی. وانما انا نذیر مبین، او یقینا زه یره درکوونکی ښکاره یمه. په دنیا کې خو دوی د قیامت نه او د جهنم نه او دوباره ژوند نه انکار کوي، خو کله چې دوی مخامخ شي په ورځ یقینا او د جهنم ویني او په خپلو سترګو د عذابونه ویني، بیا به یې څه حال واوره. فلما رأوه زلفه، نو هر کله چې وویني دوی دغه ورځې لره یا دغه جهنم نږدې. سیئت وجوه الذین کفروا، نو بدرنګه به کړی شي مخونه د کافرانو. وقیل هذا الذي كنتم به تدعون، او به ویلی شي دوی ته دا هغه ورځ ده چې تاسو به دا غوښته. قل ارأيتم ان اهلكني الله، ووایه خبر راکئ که چېرته هلاک کي ما لره الله، ومن معي او رحمنا، او هغه څوک چې ما سره دي یا رحم وکړي په موږ باندې. فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، نو څوک دی چې بچ بکي کافران د عذاب دردناک نه. مشرکانو به وي دا پیغمبر به مړ شي او د ده دا ملګري به هم ختم شي او موږ به ترې خلاص شو. الله خپل پیغمبر ته وایي چې دوی ته ووایه که زه مړ شومه او که زه ژوندی یم او که زما ملګري مري او که ژوندي دي، خو تاسو به د الله د عذاب نه څوک خلاصوي. قل هو الرحمن آمنا به، ته ووایه هغه ذات بېحده مهربانه دی. آمنا به، ایمان راوړی دی موږ په هغه باندې. وعلیه توکلنا، او خاص هغه ته ځان سپارلی دی موږ. فستعلمون من هو في ضلال مبین، نو زر ده چې تاسو ته به پته ولګي چې څوک دی په ګمراهۍ ښکاره کې. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا، ته ووایه خبر راکئ ماته که چېرته وګرځي اوبه ستاسو وچې. فمن یأتیکم بماء معین، نو څوک دی چې رابولی تاسو لره اوبه رغی یا رواني یا چیندارې. ټولې معنی صحیح دي. الله ووایي دې کافرانو ته که الله ستاسو د اوبه وچې کي او جوړې کي او په دې ځمکه کې وردننه کي، نو څوک به یې داسې شتي چې تاسو له به دا اوبه بیا رغی کي او بره به یې راوخیږي. د الله لاله وایي څوک نشته. نو چې نشتي نو بیا د هغه الله بندګي په کار ده، که نه بیا د هغه نه یره په کار ده.